د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو ګاډو زده کړو قوماندانۍ څخه 119 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. د تعلیماتو او پرسونل معاونیت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو ګاډو زده کړو قوماندانۍ د 3 مسلکي ښوونځیو څخه د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطاعاتو او جزو تمونو 119 تنه ځوان منصوبین له 2 میاشتنیو زده کړو څخه نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. مسؤلینو فارغ شوي مجاهدین خپل راتلونکو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او زیاته یې کړه ترلاسه کړی مسلک زده کړئ د اسلامي امارت امانت دی چې تاسو ته در وسپارل شو. له یادو زده کړو څخه د اسلامي نظام د تحکیم او پیاوړتیا په برخه ګټه پورته کړئ. په ورته مهال فارغ شویو ځوانو منصوبینو ژمنه وکړي چې له ترلاسه کړو زده کړو څخه به د ملي اسلامي اردو د پیاوړتیا او د هیواد ښېرازۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې هر اړخیزه ګټه پورته کړي.